خوړل به مې د زلفو غزارونه مسلسل خوړل به مې د زلفو غزارونه مسلسل راتلل به مې په زړه باندې دردونه مسلسل یو ښکلی و زما د زړه په تخت یې بادشاهي وه یو ښکلی و زما د زړه په تخت یې بادشاهي وه کول به یې په ما باندې نازونه مسلسل حیران به وم چې کمې جنازې له مخکې لاړ شم حیران به وم چې کمې جنازې له مخکې لاړ شم کېدل به زموږ چم کې اعلانونه مسلسل ویل یې که شاعري یو غزل راپسې جوړ کا ویل یې که شاعري یو غزل راپسې جوړ کا دلکشه په ما ولیکه شعرونه مسلسل السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزوینې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش ملګرو څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزوینې کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو او د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې راسره نن استاد شاعر په موږ ګران شاعر چا چې د پښتو ادب دپاره بلها ستړي کړي دي ډېر زیات زیار یې ویستی دی د پښتو ادب دپاره یې ډېر زیات تکلیفونه تیر کړي دي او ډېر کار یې کړی دی استاد شاعر ډاکټر اظهارالله اظهار صاحب میلمه د دوی نه به د دوی ژوند هم پښتو او شعرونه به هم اورو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې ډاکټر صاحب تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه او زه هم تاسو ته د اسلامي کالج د ارت سینه کې هرکلی ویم د اسمانونه د ځمکې د هواګانې د فضاګانې د ګلونه د رنګونه د ساعتونه د آهنګونه ټول زما په وساطت باندې تاسو ته او ټولو پښتنو ته هرکلی وي یو تاریخي اداره ده او هر لمحه تاریخي ده او دا ټول تاریخي هرکلی زما په خیال تاسو ته په ډومبي ځل باندې ویل کېږي بالکل مننه کامیاب شي ډاکټر صاحب ستاسو د خولې نه چې وینو الله دې عزتمن که خامخا به تود هرکلی وي ملګرو د دوی تر څنګ راسره ډېر محترم استاذ ډاکټر انورعلي صاحب هم ناست دی د دوی هم مننه کوم دوی تر شا چې کوم بچنګیا موږ سره ناست دی ډاکټر صاحب زوی دی حسن فیصل دوی هم ناست دي دوی به هم پروګرام نه خوندونه اخلي تاسو به هم پروګرام نه خوندونه اخلئ موږ سره اوسېږئ ډاکټر صاحب شاعرۍ باندې مراته لږ رانه وه چې شاعري د کوم دور نه شروع کړې ده او په شاعرۍ کې مو زده کړې کړي دي او که نه خامخا مونږ دا وایو چې کوم ناقدین دي زموږ معتبر چې شاعر یا شاعر وي یا هیڅ هم نه وي خو زما خپل دا خیال دی که نه چې دا ټول ژوند شاعري ده خلیل جبران وایي چې دا کائنات یو شعر دی او زه ویم چې انسان کله پیدا شي او د هغه د خولې نه جړه وځي نو دا د هغه ړومبنۍ شاعري وي نو زه خو چې کله پیدا شوی یم او ژوند سره تړلی شوی یم نو ما ته یوه لمحه هم داسې نه ده محسوس شوې چې هغه شاعري نه وه البته یو د شاعرۍ شعور وي او یو د شاعرۍ هنر وي نو شعور خو د انسان په وجود کې موجود وي پټ وي خو چې کله دې دا هنر زده کړي نو هغه شعور هم چې نو بیا خپل سطرونه مات کړي او راښکاره کېږي نو دا زه نهم لسم کې هم هغه ابتدایي مشقونه به مې کول چې مشق سخن ورته وي هلته مې والد صاحب په ریاض یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي کوله نو منظوم خطونه به یې رالیږل نو هغه منظوم خطونه داسې وو چې دننه نه به زه ایښولم د بهر نه که څومره هم سړي اوده وي دننه بس یو رڼا به پیدا شوه یو ښکلا به پیدا شوه یو لهر به راغی یو غورځنګ به راغی او ما ته به داسې احساس وشو چې په ما کې یو رومان پروت دی په ما کې یو جهان پروت دی په ما کې د احساساتو غورځنګونه پراته دي په ما کې د ساعتونو خوندونه پراته دي نو بیا ما بځان کتاب ته ورنږدې که لیک ته به مې ورنږدې که قلم به مې په لاس کې واخیسته نو د هغې ریاضتونو او د هغې مشقونو نه پس زما ذهن روان شو قلم روان شو ما ته احساس وشو چې زه هم شاعر شوم صحیح ډاکټر صاحب ډېر تفصیلي جواب راکوم مننه مو کوم ډاکټر صاحب دا راته هم وایي په کوم اړخ مو ډېر زیات کار کړی دی غزل باندې نثر باندې چاربیته باندې توجه مو څه شي له ورکړې ده د دې سره سره راته دا هم ووایي چې ستاسو کتابونه په اردو کې څومره دي او په پښتو کې څومره دي ما پکې دا تخصیص نه دی کړی
خو چې څنګه خیالونه راغلي دي ځان د کومه پیرایه خپله کړې ده نو هماغه شانته مې قبول کړی دي. غزل سره مې ډېره مینه ده. نظم مې لیکلی دی پابند معرا او آزاد هم آزاد ډېر کم دي ځکه چې نن سبا خلک د خپلې بې هنرۍ د پټولو دپاره د آزاد نظم چې نو سهارا اخلي بیا چې کوم تاسو تپوس وکړه نو 11 کتابونه مې پښتو کې چاپ شوي دي او دا د 11 کتاب به مې اوس اردو کې چاپ شي. د هغې نوم لا اوسه پورې ما ایښودلی نه دی اوس یو انګازې په ذهن کې چې نو موجوده ده نو دا به 22 کتابونه شي نو په پورا مساوات سره او انصاف سره دغه تخلیقي عمل په دې کې نثر هم شته په دې کې څېړنه هم شته په دې کې عام مضمونونه هم شته په هغې کې تکلونه هم شته افسانې هم دي. خو دا کتابونه چې کوم چاپ دي نو په دې کې 4 کتابونه د نثر دي او نور ټول نظمیه کتابونه غزل دی او نظم دی پکې تجربي دی پکې 3 کتابونه خو چې نو د هایکو دي په هغې کې چې نو لکه هایکو کې هیټریک شوی دی او په نصابونو کې شامل دي. اوس په د افغانستان نه چې نو کم تحقیق وشو نو په هغې کې زیاترې حوالې زما د کتابونو دي نو دا زما لپاره ډېر لوی اعزاز دی چې یو درون وطن هغې زه په خپله حافظه کې او په خپلو یادونو کې شامل وساتلم او دا سفر روان دی. زه پکې دا تخصیص نه کوم مونږ پکې په هایکو کې هم تجربه وکړه هایکیزم ولیکلې د کرن خان دې طرف ته زما توجه راګرځولې وه او د اردو په غزل کې اوس دا زما تجربه روانه ده چې د هغې کوم هیئت دی او ساخت دی په هغې کې چې نو زما کوشش دا دی چې څومره تجربې مخکې شوي دي او پاتې راغلي دي ناکامه پاتې شوي دي نو چې دا تجربه کم از کم ناکام نشي پاتې را نشي د خلکو د حافظو نه ونځي او کم چې د پښتو اصناف دي اولسي لکه ټپیزې شوې ټکوریزې شوې نو دا ما په د پښتو په آهنګونو کې دا اردو ته د منتقل کولو کوشش کړی دی نو چونکې دا یو تخلیقي عمل دی او مخکې شوي نه دي نو موږ ویو چې دا مستعار تجربه ضرور ده نیغ په نیغه تجربه نه ده چونکې د دې څیزونو وجود و خو دا بعضې تجربې خو موږ داسې کړي چې د هغې وجود نو لکه هایکیزه شوله او په غزل کې چې دا کومه تجربه ده نور ژوند سره تړلي شاعري چې کوم ځای کې ژوند وي هلته شاعري او چې چېرته شاعري هغلته ژوند وي. صحیح. ډاکټر صاحب پيرزوينه مینوالو سره به نن څه شریکوئ چې ستاسو شعرونو نه خوند واخلي انتظار به وي؟ کوشش کوم چې غزل وي نظم وي انشاءالله هغه تاسو ته به اورو بسم الله الرحمن الرحیم. دا د غزل مطلب ده ارشاد ګل نه یم زه چې ستا کمسو کې اویزان شمه ګل نه یم زه ګل نه یم زه چې ستا کمسو کې اویزان شمه ته راته کافر وایې خو زه به مسلمان شمه. ډېر ښه دی بیا یې سر ده ګل نه یم زه چې ستا کمسو کې اویزان شمه ته راته کافر وایې خو زه به مسلمان شمه او ما چې څه لیدلي دي رښتیا به وایم ما چې څه لیدلي دي رښتیا به وایم ما نه خفه کېږه هسې مه ستا نه قربان شمه ما نه خفه کېږه هسې مه ستا نه قربان شمه او زه به ستا نه ټول د دښمنۍ چلونه هیر کړمه زه به ستا نه ټول د دښمنۍ چلونه هیر کړمه ستا په ستمونو به زه دومره مهربان شمه ستا په ستمونو به زه دومره مهربان شمه او مینې مې د زړه نه اوس د مرګ یره ویستلې ده مینې مې د زړه نه اوس د مرګ یره ویستلې ده ګټه زما دا ده چې په تا باندې تاوان شمه ډېر ښکلی او زخم به د ټول وجود کې مینه مینه وخاندي زخم به دي ټول وجود کې مینه مینه وخاندي ما نه چې ته ځان ساتې آخر به د جانان شمه ډېر ښکلی زخم به د ټول وجود کې مینه مینه وخاندي. ډاکټر صاحب ما نه چې ته ځان ساتې آخر به د جانان شمه او خدای خبر چې پټ دی ماښامي کې څه رازونه دي خدای خبر چې پټ دی ماښامي کې څه رازونه دي درد شم اسویلې شمه حسرت شمه ارمان شمه ډېر ښکلی او زه د محبت د کلي ټول خوندونه پیژنم زه د محبت د کلي
ټول خوندونه پیژنم زخم شم ګلاب شمه سلګی شمه طوفان شمه او زه به نور سپوږمۍ شم ستا د مینې د اظهار سره زه به نور سپوږمۍ شم ستا د مینې د اظهار سره ته چې زما ځمکه شي نو زه به ستا اسمان شم ډېر ښکلی ډېر مزیدار حد مو کړی سرجي کتاب به نه بندوئ مخ په وړاندې دی اورو ټیک ته زه کتاب نه بندوم دې طرف ته راځم بل غزل ګورم دی بل کتاب کې دی ارشاد غوږ یې ورته دا دی چې ګلاب ګلاب نغمه نغمه جانان جانان وریږي ګلاب 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 نغمه نغمه جانان جانان وریږي یو خواته اور بل دی او بل خواته باران وریږي ډېر ښه دی یو خواته اور بل دی او بل خواته باران وریږي او ډاکټر صاحب د تمنا اور مې په وینه کې غورځنګ راولي د تمنا اور مې په وینه کې غورځنګ راولي ګلې کورروز او شپه د مینې په ارمان وریږي ډېر ښکلی او اسمان د نور او د سپوږمۍ پټال جوټه جوټه شو اسمان د نور او د سپوږمۍ پټال جوټه جوټه شو سحر ماښام د اوښ کستوري په ګریوان وریږي ډېر ښه دی او شعر دی چې د سمندر له سره هم دا د لمبې پورته شوې د سمندر د سره هم دا د لمبې پورته شوې د رنګ او نور شیبې په دشتو بیابان وریږي ډېر ښه دی او مرمه خو وایم په هر لور د محبت سندرې مرمه خو وایم په هر لور د محبت سندرې زما په سیمه تندرونه د رومان وریږي دا شعر بیا وایه مرمه خو وایم په هر لور د محبت سندرې زما په سیمه تندرونه د رومان وریږي او د ژوند تیاره کې دی ولاړ د رڼاګانو سفر د ژوند تیاره کې دی ولاړ د رڼاګانو سفر ستورونه لاره د ژوند رکه شوه تشمان وریږي ډېر ښه دی او اظهاره ګل سره په داسې مرحله ولاړ یم اظهاره ګل سره په داسې مرحله ولاړ یم زمکه خوشبو غیږ کې نیولې ده اسمان وریږي زبردست ډېر ښکلی ډاکټر اظهارالله اظهار صاحب یو سوال درنه کوم هغې جواب به راله لږ تفصیلي راکوئ په سوشل میډیا دور دی په سوشل میډیا کې شاعري ډېره زیاته اسانه شوې ده اصل کې حقیقت کې شاعري اسانه ده او مطلب زما د اسان نه دا ده چې شعر د ماشومانو خولې له راغلی دی او مخکې به مونږ اورېدل چې شاعري ډېر وخت غواړي ډېر غټ حافظه غواړي او شاعري الهامي د الله د سیټ نه وي توفی خو نن سبا ډېر زیات ایزي شوې ده اسانه شوې ده واړه ماشومان یې میکونو ته ولاړي په سټیج باندې ولاړي هغوی هم شعر وایي د شاعرۍ د نوم دعوه کوي ستاسو څه خیال دی په دغه علاقه باندې شاعري اسانه شوې نه ده وسایل فراوان شوي دي خلکو ته وسیلې په لاس راغلي دي نو چې څه ولیکي یا څه ووایي نو هغه فیسبوک ته ورکي یوټیوب ته ورکي او په دې غلط فهمۍ کې مبتلا چې ګینې دا شاعري ده شاعري خو خپل ځان سره اوسېدلو ته وایي د کائنات چې څومره رنګونه دي څومره مرحلې دي څومره تاریخ دی د انسان چې څنګه نفسیات دي د هغې بدلون دی د انسان د ژوند چې څومره اړخونه دي په دې ټولو باندې اول ځان پویول دي او بیا هنر زده کول دي د وینا هنر زده کول دي نو چې کله دا هنر سړی زده کی نو بیا د شاعرۍ عمل مکمل شي مونږ دا نه وایو چې ګینې دغه خلک دی مکمل طور سره چې نو د دې د حوصله شکني وشي خو چونکې زمونږ چې څه وایو نو خلک ورته د پښتون قام د اجتماعي شعور په نظر باندې ګوري نو دې سره قام بدنامېږي خلک په دې غلط فهمۍ کې مبتلا شي چې ګینې زمونږ سره د فکر خاوندان نشته د هنر خاوندان نشته نو زما خدا خواهش دی چې دې د شاعري زده کړي ډاکټر صاحب تاسو یو نظم دی پروفایل والا کوشش کوم چې تاسو ته په ووایم دا پروفایل نظم دی ارشاد جی پروفایل ډیر قدغنونه په ما خپل نیکنامه ایخي دي
د رڼاګانو په علمي کور کې پیدا یم زه زما وجود کړو ښایستونو پلوشه زما وجود کړو ښایستونو پلوشه زه په قطار د اورکو کې ودرېدلی یم زه پروفیسر یم ډاکټر یم پوهنتون کې د ښار زه د اخلاقو معلم ادبیات ښایم په دغه وجه مې د قام خلک انسان نه ګڼي په دغه وجه مې د قام خلک انسان نه ګڼي زه ورته داسې مقدسه فرشته ښکارم چې د جذباتو احساساتو نه عاري وي مدام داسې مخلوق ګینې چې نفس او خواهشات نه لري چې نه به خوب ویني او نه به تعبیرونه وشي چې نه به خوب ویني او نه به تعبیرونه وشي نه به ارمان ساتي په زړه کې نه به مینه کوي لکه د قبر به وجود کې خپل ادراک خخوي زه مقدس یم تبریک لرم حرمت لرم زمانه خلق د بدې تمه بیخي نه کوي زمانه خلق د بدې تمه بیخي نه کوي لکه د بت یا د رڼا محراب کې ودرولم هسې نه ما ته عقیدت کې سجده ونه کړي هسې نه ما ته عقیدت کې سجده ونه کړي ځکه لازم ده چې د شرک مخنیوي وکړم اوس زه موحد یم الله منم رسول منم دا د حجاب تکوم د حقیقت لمخه زما په وینه کې رومان په غورځنګونو اوسي زه د رڼا د ګل په پاڼه ژوند تېروم زه د ښکلا او د جمال په هره لاره ځمه د ښایستونو نه که لرې شم نو رک به شمه زه د آدم بچی یم څنګه د هوا لرې شم په دې جنون کې خو قابل د حابیل وینه اوسکي په دې جنون کې خو قابل د حابیل وینه اوسکي خو نه قابل یما او نه دې څوک حابیل ګڼي ما په پښتنه خاوره پیدا د محبت شاعرم د تهذیبونو خاریه مې په وجود کې اوسي روایتونه مې سینې پورې نیولې دي جخت روایتونه مې سینې پورې نیولې دي جخت یو خاپیری را سره بل روز تصویر ویسته و ویلې ګرانه په ما دا په فیسبوک خېجوي د وخت لقیده چې آزاد شي لمحې د مینې هغه لمحې چې د رشتو توهین زغملی نشي هغه لمحې چې د ژوند درد په معنا پویوي هغه لمحې چې د تصویر په شا زخمونه خای هغه لمحې چې د آهونو نه خندا جوړوي هغه لمحې چې د دروغو نه رښتیا جوړوي هغه لمحې چې له تیرو نه هم رڼا جوړوي هغه لمحې چې په برباد وجود کې ساه جوړوي هغه لمحې چې کانو زړونو کې درزا جوړوي هغه لمحې چې تا نه ما او ما نه تا جوړوي ولی افسوس دی حقیقت ته چا نظر اونکو ولی افسوس دی حقیقت ته چا نظر اونکا د نفس غوښتنو ترنه لار د حقیقت رو ککړه د نفس غوښتنو ترنه لار د حقیقت رو ککړه عقیدتونو ته الزام شو پیغورونه کوي بسترګو اور دی چې په ما پسې زورونه کوي څوک چې د ژوند دغه تصویر ته ګوري اور لمبشي داسې بېځایه تبصرې وکړي چې نور پریوزي داسې بېځایه تبصرې وکړي چې نور پریوزي داسې بې سوچه اندازه چې سحرونه وجني څوک پکې وایي چې شاګرده یې راګیره کړله څوک داسې وایي د پښتو لاره یې هیره کړله څوک پکې وایي دا د سترګو جنګ یې هم ووینه څوک وایي راشه د مستۍ د رنګ یې هم ووینه د چا دا خیال دی چې منصب لري دا کار به کوي د چا یقین دی چې ناموس باندې گزار به کوي څوک په خندا وایي په سترګو یې څه نه دي لیدی د چا ارشاد دی چې شهرت پسې پاگل شو سړی څوک وایي قام ته قرینې د ضلالت ښایي بېلارې شوي نوي نسل ته بدعت ښایي له نرخه ووته شروع یې کړل اوس دا کارونه د نرخه ووته شروع یې کړل اوس دا کارونه مونږ له پکار دي چې د کلي نه هم وباسو اظهار خدای شته که دا خلک خپل ځان هم پیژني زما پښتو د دې بې خوندو ایمان هم پیژني زما الفت که ځمکه غواړي اسمان هم پیژني زخمی نظر مې تقاضې د دوران هم پیژني منم ډېرې به زما نه کوتاهې شوي وي خو زما روح چې قرآني د انسان هم پیژني زه یو شاعر یم جوابونه راله ډېر راځي خو یو معلم یم په دې به اکتفا وکړم څوک چې زما د تقدس په لمن داغ لګوي ورله پکار دي چې له خپل پروفایل هم وګوري
اسې ډاکټر صاحب د شعر کې خو د ښه د زړه بړاس ویستی دی دا خو د اجتماعي شعور ترجمانی ده دا صرف یوازې زه نه یم ټولې هغه ادارې دي چې کله چېرته په نیکنیتۍ باندې کارونه کېږي او تورونه پرې پورې کېږي دا مونږ نه وایو چې نفس به لغزش نه کوي دا مونږ نه وایو چې قدمونه به دوکه کېږي نه دا مونږ نه وایو چې لارې به خطا کېږي نه خو که د هغې په شا باندې شعوري عزایم چې او داسې پکار دي نو بیا خو د غندنې قابل عمل دی بالکل ملګرو تاسو ته د یاده وي چې همدا خبرې چې کوم ډاکټر اظهارالله اظهار صاحب په دې نظم کې رانغښتې وي دا زموږ په دې مشاعره کې شته دا خبرې یو بل پسې روانې دي کېږي او شاعر ته د قوم سترګې وي په دې وجه ورته وایي چې زموږ او ستاسو د قوم مسلې راوچتې کې د شعر په الفاظو باندې خلکو ته ورسوي ډاکټر صاحب یو غزل به راسره بل هم شریکوئ کوشش کوم غزل چې د غزل مطلب چې اول مې قتل کړي بیا ما باندې احسان هم کوي اول مې قتل کړي بیا ما باندې احسان هم کوي دا ناروا را سره مینه کې جانان هم کوي او منصفه غم مکوه وار به د ظلم تیر شي تا ته نه ډاکټر صاحب خو تاسو یې وورئ منصفه غم مکوه وار به د ظلم تیر شي ستانه قربان څه فیصلې خو به دوران هم کوي او دلته مدام د انسان وینه بې ګناه تویږي دلته مدام د انسان وینه بې ګناه تویږي توبه توبه الله په دې ځمکه باران هم کوي توبه توبه الله په دې ځمکه باران هم کوي او جانان ځان به مدام ستا په اداګانو وجني که ستا مین به چرته فکر د خپل ځان هم کوي جانان ځان به مدام ستا په اداګانو وجني که ستا مین به چرته فکر د خپل ځان هم کوي او زه د اغیارو نه ګیله په کومو سترګو وکړم دا ستمونه خو په ما باندې جانان هم کوي جانان نه جي زه د اغیارو نه ګیله په کومو سترګو وکړم دا ستمونه خو په ما باندې یاران هم کوي او انصاف پتا سو زه بچا سره ودرېږم اوس انصاف پتا سو زه بچا سره ودرېږم اوس خان چې سکړي دي هغه زما دهقان هم کوي خان چې سکړي دي هغه زما دهقان هم کوي او جسم میں قتل کا د روح توہین مثل کوي جسم میں قتل کا د روح توہین مثل کوي دومره خو رحم په حیوان باندې حیوان هم کوي شعر بیا وایا جسم میں قتل کا د روح توہین مثل کوي دومره خو رحم په حیوان باندې حیوان هم کوي او اظهار دا یو ادا مې د قاتل خوخه ده اظهار دا یو ادا مې د قاتل خوخه ده سر چې مې غوڅ کړي بیا په ما پسې ارمان هم کوي اظهار دا یو ادا مې د قاتل هم خوخه ده دا اظهار دا یو ادا مې د قاتل هم خوښه ده سر چې مې غوڅ کي بیا په ما پسې ارمان هم کوي ملګرو اظهارالله اظهار صاحب د شاعرۍ نه به خوندونه اغوستي وي بلا کمال دی پکې بلا ښکلي د درد او رومانوي الفاظ استعمال کړي دي اظهار صاحب زمونږ د پيرزوينه مشر ایاس فضل داودزی ګرځي شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغه شاعران راوچتوي په دې سکرین نو دا ښاغلی د کیمرې په سترګو باندې چې نو خلکو ته ښایي او دائمی حیثیت ولا ورکی رکیدو ته نه پرېږدي نو کم کسان چې نور خلک را ژوندي کوي نو زما دا یقین دی چې هغه په خپله به هم ژوندي اوسي ځکه چې د خلکو ژوند کې بیا د هغوی ژوند دی نو ژوند ورکوونکي چېرته مري نه او دا مثال د ایاس فضل هم دی الله دې سلامت لري او الله دې وله بري ورکړي ناستې مو راسره وکړو او د وخت راکولو مو یو جهان مننه کوم د دې تر څنګه ډاکټر انور صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره ناستې وکړه حسن فیصل صاحب هم ډېر زیات حسن فیصل د ډاکټر صاحب بچنګی دی او الله دې وله ډېر ژوند ورکړي الله دې وله کامیابه ژوند ورکړي ملګرو انشاءالله بیا به ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد او بریالي